سلامونه. د سیټ ته تاسو دغه ویډیو ګورئ. د ویډیو کتلو سره تاسو سره یو معمولي شانې میسج شامل کړم. د سیټ ته تاسو دا ویډیو ګورئ چې دا یو هلکان دي، ځوانان دي او په جمع باندې ودرېږي. نو داسې ده چې د جمع د کتلو سره تاسو مخ په وړاندې دا ویډیو ګورئ، تاسو ته به د حقیقت پته ولګي چې یاره دا په حقیقت کې مسلمانان دي او که نه دي. داسې ده چې مختلف قسمه کمنټس دې ته شو شوي دي. موږ هم غوښتل چې په دې باندې یو شارټ میسج تاسو ته درکړو. هغه داسې چې د دین د سپکاوي لپاره مختلف قسم طریقې خلک اختیاروي، خو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارشاد مبارک دی او ویلی دی چې آخر زمانه به داسې راشي چې د سحر نه به انسان مسلمان وي او ماښام به چې کوم دی کافر وي، او د سحر نه به کافر وي او د ماښام نه به مسلمان شوی وي. نو هغه زمانه ته پاتې شو. دغه انسانان چې تاسو ته ښکارېږي دی خو په ښه شان سره اودس کلی دی او دغه ځای کې مانځه ته ودرېږي. خو چې کله مانځه ته ودرېږي نو په هغه وخت کې دی د شیطان دومره غلبه په دې باندې وکړي چې هغه په مانځه پسې، په اسلام پسې او دغه په جمع چې ورکوي دغه خلک چې کوم دی یا په چې څوک لمونځ کوونکي دي په هغو پسې ملنډې کول دي. انتهایي ډېر ورته کمنټس په دې باندې شو شوي دي او کمنټس کې ورته ټول لعنت ویلی دی او خیرې ورته کړي دي او دا اطلاع هم ورکړې چې څوک هم دا پېژني نو مسلمانانو له پکار دی چې دغه خلک راونیسي او دې له ښه سزا ورکړي، ځکه چې آینده لپاره داسې اقدام څوک وانخلي چې په مسلمانانو پسې او په اسلام پسې دغه شانتې ملنډې ووهي. تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي چې دا مختلف قسم طریقو باندې دغه امام چې کوم یو هلک مخکې شي نو بل یې د خپو نه راکاږي، څوک ورله لتې ورکوي، مختلف قسم طریقې کوي. خو دا په سوشل میډیا باندې نه راوستل پکار، ځکه چې تاسو په سوشل میډیا باندې چې کله دا راوستل دا یوازې ما نه کړم چې ما تاسو ته شو کړل دا خبره، دا په مختلف قسم پلیټفارم باندې شو شوې ده. خو د عبرت لپاره خلک دراخلي چې تاسو آینده لپاره داسې مه کوئ. که چېرې تاسو داسې کوئ نو دا تاسو ته په سکرین باندې دا واقعه ټوله تاسو ولیدله، دغه کسان چې کوم دی تاسو ولیدله، خو صرف او صرف میسج مې تاسو ته دا دی چې د یو معمولي د فالور او د کمنټس او دغه شانتې د لایک دپاره تاسو خپل ایمانونه مه ختموئ، ځکه چې د دې سره ستاسو ایمان هم ختمېدی شي، ستاسو نه ایمان هم تللی شي. تاسو ته ښکارېږي چې دغه یو معتبره طریقه ده چې مطلب یو 3 انسانان یا 2 انسانان مسلمانان او هغه لمونځ کوي نو پکار ده چې هغې جمع وکړي. خو دغه ځای کې دیو د جمع په ځای باندې د دیو نه ایمانونه د ایمان کمزوریانې دیو ته راپېښې شوي دي، ځکه چې جمع ورکول دا دومره ګران کار دی هم نو به هر حال ګران خو دی، ځکه چې یو چا علم نه وي حاصل کړی نو هغې ته خو ګران هم دی. خو داسې ده چې دغه ځای کې څوک شته دی نه الله پاک دوی ویني ښه په صحیح طریقه باندې چې څنګه چې عام مونځ دی دغه طریقه باندې به په امامتۍ سره مونځ کړی وي یا به ځان نه مونځ کړی وي. خو دا صرف د لایک او د فالوور دپاره د معمولي کمنټس دپاره دغه معمولي شان ویډیو کلیپ ریکارډ کړی دی. څومره لعنتونه، څومره خیرې او ازار، څومره په دیو باندې یو تنقید شروع شوی دی. دیو به خپل رشته داران یې خپل خپلوان به یې مور پلار وروڼه دغه شانتې ماماګان هر قسم خلک به یې په دې باندې به څومره په کلکو ټکو باندې غندنه کړې، دوی سره به څومره چیل چال کړې. د معمولي لایک او فالوور دپاره تاسو د معمولي د 15 منټو په ځای باندې تاسو خپل ایمانونه هم مه خطا کوئ او دغه شانتې د اسلام سپکاوی هم مه کوئ، ځکه چې په دې کې تاسو ډېر ګناهګار په آخرت کې به ګناهګار یې، په دنیا به ګناهګار یې. نو د دې لپاره چې تاسو دا ویډیو مخکې شیر کړئ، خلک به ترې عبرت واخلي، سبق به ترې واخلي. والسلام.